یمحق الله الربا ويربي الصدقات سود سره مال ختمیږي صدقې سره زیاتیږي حالانکه موږ چې ورته وګورو نو سود سره زیاتیږي صدقې سره کمیږي تا سره 1000 روپۍ دی تا ته 1500 صدقه ورکړه نو کمې شوې که زیاتې شوې کمې شوې خدا زمونږ د نظر دوکه ده او سود سره زیاتیږي که کمیږي یو کس ته دې پیسې ورکړي 1 لک روپۍ دې ورکړي ورته وی چې کال پس پراله 1.5 لک راکړي نو زیاتې شوې که کمې شوې ښکاري دا چې زیاتې شوې خو زما محترم قرآن کې الله فرمای یمحق الله الربا ويربي الصدقات سود سره مال ختمیږي صدقې سره زیاتیږي سود سره به د استعمال نم خلاصي او صدقه چې کې صدقې سره مال کې برکت راځي نور زیاتیږي ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا دا الله نه رښتیا خبره د بل چا کې دي هر واده حق او سچ ده زمکه به اسمان ته لاړ شي اسمان به زمکه ته راشي مشرق به مغرب ته لاړ شي شمال به جنوب ته لاړ شي امکان شته خدای الله خبره دروغ کېدی نشي دا الله د رسول دا الله د نبی خبره دروغ کېدی نشي الله فرمای سود سره مال ختمیږي صدقې سره زیاتیږي علی رضی الله عنه له یو کس رالی وې دا الله په نوم را لسراکا ورته ویله ګودرې غزه کور معلومات کوم چې کور سشته کنه کور ته چرالی د فاطمه رضی الله عنها نه تپوس کی کور کې سشته بار یو سائل ولاړ دی د الله نوم را تاغسته چې د الله په نوم را لسراک او ورته وی چې نور خو سنشته دي شپږ دراهم دي د وړو د پاره میخي دي کاغه ورکی نو علی رضی الله عنه ورته فرمایل وړو سره بیا ګورو دي سړی راته د الله نوم غسته دا غي خیال ساتم دا بدل ورک شپږ د وړو دراهم راوړو سائل لورک سائل لاړي د الله د نوم دومره خیال وساته دی په دروازه کې ولاړ دی یو سړی را روان دی اوخې د پړی نه نیولې سلام یو علی رضی الله عنه ته وعلیکم السلام کم خوازي او ورته د او خرصومه وي پسوي خرسي وي په یو سلسلويخ درهم نو د سره خو پیسې نه وي علی رضی الله عنه ورته فرمایل وي زما استاد سودا وشو اوخ زما شو دیونه پورې وتړو ته ز پیسې درلېګم سړیو خو تړو لاړ چې هغه لاړی دیو مقزه کې علی رضی الله عنه ولاړ دی بل سړی را علی سلام یو او تاسو یو کده اوخ د چا دی خلک ورته وی د علی رضی الله عنه اغه ویل ور علی السلام یو کو تاسو ته کو د او خرڅوي او یو خرڅومي وی پسوي خرڅوي وی په 200 درهم بس هغه پیسې او شمار لیدلې پیسې ورکړي او خیر روان کدی لا کور ته نه دیتلی یو کس ته आवाज کو یو سلسلويخ دراهم ورکړه وی دا د اوخ مالک لو رسو او کور ته چلاړي فاطمه رضی الله عنها له شپېته ورکړي ځکه په 200 خرڅو هغه حیران شو تاسو ته کو دا پیسې چرته وي شپږ د وړو دراهم هغه خو د سائل له ورکړه او مال د شپېته راکړي نو عجیب جواب ورکړ وی فاطمه ته اوریدلې نه دي قران کې الله فرمای من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا یو نیکی راوړه په لاس چنده به بدله ورکو مطلب دا چې چا په اخلاص باندې یو راکړه زبلس ورکوم د الله خزانه ډکې دي تا ورل شپږ ورکړي الله در شپېته درکړي ته به یو لګي د الله په کور د الله په دین د الله په لار کې الله بلس در کې ته چې لس لګي سل بدر کې سل لګي زر بدر کې زر لګي لس زر بدر کې لس زر لګي لاک بدر کې لاک لګي 10 لاک بدر کې او 10 لاک لګي کروڑ بدر کې او زپ برا ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا د الله نه رښتیا خبره د بل چا کې دي هر واده حق او سچ تا او پیغمبر علی السلام قسم خوړلی زما د الله په ذات قسمی چې صدقې سره مال کمیږي نه مال زیاتیږي قسم خوړلی اوس د الله وینا د الله د رسول وینا الصدقه ترد البلاء صدقې سره مصیبتونه ختمي پیغمبر علی السلام فرمای تاسو د خپل بیمارانو علاج په صدقه باندې وکي صدقې سره بیماری ختميږي مصیبتونه ختميږي زمنګ پیسې د الله په دین لګي د الله په لار کې لګي په مسجد مدرسه لګي په قران حدیث لګي زمنګ پیسې په تانه تحصیل کې نه لګي منګ به د عدالت او د کچرو منډي نه وو منګ به هسپتال ته نه محتاج کیږو منګ به ډاکټر ته بلین کې نه ولاړ منګ به د لیباټرو چکر نه وو منګ کور کې بناګهانی مصیبتونه نه راځي زکه صدقه رد البلا د مصیبتونه صدقې سره ختم کړي نو زما محترم مال جان به د الله په دین باندې لګو او زما محترم د قیامت پر ورځ به میدان محشر کې الله تپوس کوي انسان به د خپل زین قدمونه نشي چتولي چې د سلورو خبرو تپوس تي نه شوي وان عمره فيما افنا عمر دې څه کې ختم ک
وان شبابه فيما ابلا ځواني دي سکه ختم کړه وان مال من اين اكتسبه وفيما انفقه مال دې کم زیو غټو کم زی دې خرج کو وان علم ما زامل فيه په خپل علم دې سونه عمل کړو عمر دا امانت ته من یو بل نه تاسو کاله کا وخت څنګه تیریږي مړه به ډیره تیر شو لګه پاتې ده دا دیر الله درکړو د عمر چې ډیره تیر شو لګه پاتې ده دا خو امانت ته الله بدر نه یو سکند ته پوس کوي میدان محشر کې ځواني دې سکه جړه کړه عمر دې سکه ختم ک من وی جوانی دیوانی ہے جوانی دیوانی نہیں جوانی امانت ہے الله بیرانه ته پوس کوي ځواني امانت ته مال امانت ته کم زی دی غټو کم زی دی خرج کو د غټه زی بمخه حرام خو دې نه وی راوړي په جواری خو دې پیسې نه وی غټلې پر رشوت خو دې پیسې نه وی غشتي په سود خو دې پیسې نه وی زیاتې کړي پیسې دې کم زی پیدا کړي غلط ساين خو دې نو کړي او په ډیوټي کې په ملازمت کې خو دې خیانت نو کړي په مزدوري کې خو دې خیانت نه دی کړي پیسې دې کم زی وغټلې او بیا دې کم زی خرج کړي نن د مسلمانانو پیسې کم زی لګي په دې رسمونو رواجونو باندې پلار چې زویله واده کوي په کویدن باندې په ګوډ باندې په نخه باندې نکریزو باندې اورا باندې جنج باندې پالنګ باندې حالان کې دا سوچ دي اندوانو رسمونه دي خپ دې مړو کې تاسو ګورئ دا د لومبۍ ورځې خیرات دا درېمه دا جمعه دا سلويختی دا کال چرته د علماء کرامو نه تاسو کړی دا کارونه شریعت کې شته دا خو رسمونه رواجونه دي پیغمبر علی السلام په زمانہ کې دا رسمونه رواجونه په نوم باندې شوی خیرات هر وخت جایز دي صدقه هر وخت جایز ده خدا موږ چې کوم رسمونه رواجونه شروع کړی دي دا زین موږ د قیامت پر ورځ الله ته خو دی شو چې موږ په دې ځای کې پیسې لګولې دا ځای کې خپل مال لګو چې د قیامت پر ورځ الله ته وخیو چې الله ما په مسجد ستا په کور باندې ما پیسې لګولې د من کلی کې مدرسه جوړې ده ما په مدرسه پیسې لګولې الله ستا په دین باندې می خرج کړی دي الله ستا په لار کې می خرج کړی دي الله په حج عمره می خرج کړی دي دا شی کې ولګو چې الله ته د قیامت پر ورځ وخیو نو زما محترمو مسجد مدرسه کې به مالم لګو جان بم لګو خپل صلاحیت او استعداد بم خرج کو او دې سره برابر الله د حلال رزق دروازې کولو